مونږ وایو سړی مې ورسه وایو که نه ګاډي باندې چې انجن راشي که نه نو خرڅوو که نه چې انجن پې راشي که نه دا ګاډی خرڅوم ولې انجن پې راغلی دی چې زر ترېنه ځان خلاص کړم چې زر بل مسلمان به تور کوم زه ډېر خفه په دې شوم ډېر خفه مونږ په دې شو یو به بل ته ټلیفونه کي وایي راشه د چانس ګاډی څه وایي ورته د چانس ګاډی دلته به یاره زموږ علاقه کې شته وایي د چانس ګاډی څنګه چانس ګاډی وایي د لسو لکو روپو دی او تا ته به په 8 لکه میله وشي نو دا د چانس ګاډی دا څنګه چانس ګاډی دا داسې کار وشي چې د یو کس ټبر ته کینسر ولګي په ټبر یې کینسر ولګي د ده سره پیسې نو دې پارکینګ ته لاړ شي نو دې یو ګاډی والي په 10 لکه روپۍ د یو کال په نیټه بیا وایي اوس څوک پکار دی چې زما نه یې په نغدو والي په 8 لکه روپۍ ټیک ده که نه اوس دې راله نغدې 8 لکه راکړي ځکه چې زما نه سبا پیسې غواړي او زما د بیبي کینسر او دې بل ته ټلیفونه کې وي راشه د چانس ګاډی ده راشه د یو مسلمان وینې څښل کېږي راشه وایي څښه راشه هغه ته بیبي د بیبي بلډ کینسر دی په هسپتال کې پرته ده او دا سالم راشي دا د علاج 2 لکه روپۍ راوالې دي دا د چانس ګاډی ده دا د ایمان د دقي ورکولو ګاډی ده داسې ټلیفون ته وایي راشه که ایمان له دقه ورکړی راشه نن د ایمان د دقي ورکړو صرف په جومات کې به امین په تیزه نه وه زه د امام صاحب په مذهب تا خپل معاملات درست کړي ته د چانس ګاډي یې او یې حاجي صاحب او یې تبلیغي صاحب او یې شیخ صاحب او یې مولي صاحب او ګاډي د چانس والی ګاډي د چانس صحابي کس ولېږو خپل نوکر ویې ورشه ما له سورلی چې کس ولېږو سورلي وله واغوست چې رای ورسته د سورلی خبرې ورسره په څو کړې وې 50 خبره یې ختمه کړې وه ده چې ورته وکاته نو دا سورلی خو د 400 نه ده دا خو د 500 وي تا له زه 500 درکوم چې داسې ویل نه دا سورلی خو د 500 نه ای کس ته وي زه د چیز چې بیا ونه دا د 600 وی دا سورلی د 900 ده خو دا 900 واله ده دا نوکر ورته وایي حضرت ما سره خبره په 400 کړې وي تا به خبره په 400 کړې وه خو ما د امام الانبیا په لاس کې لاس اخېدو داسې یو ورځ ما د نبي علیه السلام نه بیعت کړی ما د نبي علیه السلام په مبارک لاس کې لاس ایښی او دا مې بیعت کړی چې زه به مسلمان له دوکه نه ورکوم دا ما بیعت کړی ما ته هغه لاس رایادېږي په دې کې ما 900 لیدي دا ما سل 50 واخیست ته پکې 10 لاګېږي او په 8 لاګي هغې اولادو مې مینې مانه ته به د خدای مخې له ورځو ته به د خدای مخې له ورځو د مسلمان خیرخواهي ولرو